أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران دریم سپاره ده او د سورة آل عمران 7، 8 او 9 نمبر آیاتونه دي. لومړنی آیت مبارک کې الله پاک د قرآن مجید د آیاتونو تقسیم په دوو قسمونو کې کړی دی. د یو نوم ذکر کړی دی محکماتن، د محکم جمع ده. محکم معنی د کلک مضبوط، او دلته د محکم آیاتونو نه مراد هغه آیاتونه دي چې د هغې معنا مراد هغه واضحه او ښکاري، په هغې کې د بلې معنی مراد اخیستلو گنجایش نه وي، نو دې ته محکم آیاتونه ویلی شي. لکه موږ وایو ان الله علی کل شیء قدیر، الله هم معلوم دی چې د الله ذات دی، او کل شیء هر یو څیز، په هغې کې ټول څیزونه داخل دي، او قدیر معنی د طاقت شته دی، قدرت شته دی، نو په دې کې د بلې معنی گنجایش نشته دی، نو داسې آیاتونو ته محکم آیت ویلی شي. یا د مونځ حکم دی اقیم الصلاة، مونځ وکړئ، نو دې کې د بلې معنی گنجایش نشته دی چې یو کس ووایي چې صلات دا خو په معنی د دعا هم راځي، نو دلته مراد دا دی چې مونځ مه کوئ، دعا وکړئ، د دې معنی گنجایش پکې نشته دی. یا د زکات حکم دی وآتوا الزکات، زکات ورکړئ، نو فرض زکات نه مراد دی، نفلی صدقه خیرات هغه د زکات نه مراد نه دی، نو داسې آیاتونو ته محکم آیاتونه ویلی شي. دا یو قسم
الله پاک په دې لومړني آیت مبارک کې ذکر کړی دی. دویم قسم د قرآن مجید د آیاتونو هغې دپاره متشابهات لفظ ذکر کړی دی چې دا د متشابه جمع ده، او متشابهات هغه آیاتونو ته ویلی شي چې د هغې معنا او مراد هغه واضحه نه. څومره حروف مقطعات دي چې د قرآن مجید د یو کم 10 سورتونو په سر کې راغلي دي، دا ټول متشابهات دي. الف لام میم، الف لام را، ح میم، کاف ها یا عین صاد، طه یاسین، طاسین. دا قسمه الفاظ چې کوم د مختلفو سورتونو په سر کې راغلي دي نو دې ته متشابهات ویل شي. دا د متشابهاتو یو مثال ذکر شو چې د معنا او مراد هغه معلوم نه دی، او موږ د هغې معنا او مراد معلومولی هم نشو، او نه به د دې په قیامت کې تپوس کېږي چې تاله د الف لام میم معنا درتلله، تاله د الف لام را معنا درتلله، کاف ها یا عین صاد د دې په معنا ته پوهېدې، دې تپوس به نه کېږي. بس په دې باندې زمونږ ایمان دی چې د الله پاک د دې نه څه مراد او مقصد دی هغه صحیح او درست دی، زمونږ په ایمان دی چې هغه هر څه معنا او مراد دی. دا شان په قرآن مجید کې بیده الملک چې د الله په لاس کې بادشاهي ده، نو ید خو لاس ته ویلی شي، نو د الله زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې دی نه یو سړی د الله پاک دپاره د جسم دعوه وکړي چې د الله پاک لاس شته دی، ځکه قرآن مجید کې ید ذکر دی. دا متشابهات دي. د دې نه مراد لاس ظاهري لاس نه دی، بلکې د الله پاک قدرت او طاقت ته نه مراد دی. دا متشابهات دي، ظاهري معنی مراد نه ده. بل ځکه الله پاک فرمایي بل یداه مبسوطتان، د الله پاک دواړه لاسونه کولو دي. ذکر د دواړو لاسونو دی په ظاهري الفاظو کې، او د الله پاک جسم نشته دی، لاسونه نشته دی. د دې نه الله پاک مبرأ منزه او پاک دی. نو دا متشابهات دي، بس د دې باندې زمونږ ایمان دی. او دا شان قرآن مجید کې الله پاک بل ځای کې فرمایي الرحمن علی العرش استوا، چې رحمان ذات په خپل عرش باندې ناست دی. نو دا مونږ چې څنګه ناسته کو، نو داسې ناسته مراد نه ده، بس د الله د شان سره چې مناسب څنګه ناسته ده، بس هغه شان ناسته ده. نو دې ته متشابهات ویلی شي. په دې باندې زمونږ ایمان دی چې دا د الله پاک د طرفه دي، او چې د الله پاک د دې نه څه مقصد او مراد دی بس هغه حق او سچ دی. زمونږ په دې باندې ایمان دی. که محکم دي په هغې باندې زمونږ ایمان دی، او که متشابهات دي نو په هغې باندې هم زمونږ ایمان دی. چې کله د آیاتونو دوه قسمه تقسیم ذکر که، آیات محکمات چې یو قسم محکم آیاتونه دي، و اخر متشابهات، او دویم قسم متشابهات دي. نو د هغې نه پس بیا چې د کومو خلقو په زړونو کې کوږوالی دی، ګمراهۍ طرف ته روان دي، نو هغې په دې متشابهاتو پسې روان دي، او د دې معنا او مقصد معلومولو کوشش کوي چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې دې نه څه مراد دی، یا غلطه معنی کوي. نو دا خلق څه دي؟ دا فتنه او فساد خوري په ځمکه کې، او د دې حقیقت معلومولو کوشش کوي، خو د دې حقیقت الله ته معلوم دی. د الله نه سوا د متشابهاتو چې کوم حقیقت دی هغه بل چاته معلوم نه دی. دا خو چې د کوم خلقو په زړونو کې کوږوالی دی، ګمراهۍ طرف ته کاږه شوي دي، مایله شوي دي، نو هغې متشابهاتو پسې رواني. اوس کوم خلقو ته الله پاک علم ورکړی دی، نو هغې په دې کې تحقیق نه کوي چې د متشابهاتو معنا او مراد څه دی، دې پسې ګرځي نه، بلکې هغې څه وایي زمونږ په دې باندې ایمان دی، او دا ټول آیاتونه که محکم دي که متشابه دي، دا زمونږ د رب د طرفه دي. زمونږ په دې باندې ایمان او یقین دی چې دا په خپل خپل ځای باندې حق او سچ دي. بیا د قرآن مجید نه نصیحت قبلول
چې دا محکم آیاتونه الله پاک را لېږلي دي، متشابهات را لېږلي دي، نو دا زمونږ د نصیحت دپاره الله پاک را لېږلي دي چې محکم آیاتونو کې عقیده بیانېږي، اعمال بیانېږي، چې موږ د خپلو عقیدو اصلاح وکړو او د خپلو اعمالو اصلاح وکړو. د دې دپاره نو عقلمن انسان هغه دی چې هغه په متشابهاتو پسې کېږي نه، د هغې تحقیق نه کوي، بلکې په هغې باندې ایمانی او د محکم آیاتونو نه د نصیحت قبلی. بیا د دغې عقلمندو دوه دعاګانې ذکر کړي دي په وروستنو دوه آیاتونو 8 نمبر او 9 نمبر آیت کې. نو یو دعا دا ذکر کړې ده چې ای الله تا موږ ته هدایت کړی دی، قرآن مجید دی را لېږلی دی، په هغې کې تا موږ ته محکم آیاتونه را لېږلي، په هغې کې تا متشابهات موږ ته را لېږلي، زموږ په هغې ټولو باندې ایمان دی، په هغې کې زموږ څه شک شبه نشته دی چې تا موږ ته هدایت کړی دی. نو د هدایت نه وروستو زموږ زړونه مه کږوه چې زموږ زړونه کاږه نه شي او موږ متشابهاتو پسې روان نه شو چې په هغې کې تحقیق شروع کړو. وایي دغې خبرې نه موږ وساته. او بیا دویمه دعا د الله پاک د رحمت سوال کړی دی چې ای الله خپل خاص رحمتونه موږ ته متوجه کا، ځکه دا ټولې خبرې که هدایت دی او که رحمت دی نو د دې ورکړه کوونکی وایي ای الله ته یې. نو زموږ د دې دوانو خبرو سوال کو چې زموږ زړونه هم کاږه نه شي، په هدایت باندې موږ ثابت قدم پاتې شو او موږ ته خپل خاص رحمتونه متوجه کا. او آخري آیت مبارک کې د قیامت د ورځې ذکر یې کړی دی چې ای الله یو ورځ داسې را روانه ده چې هغې ته د قیامت ورځ ویلی شي او د هغې په راتللو کې څه شک شبه نشته دی. په هغه ورځ باندې به ته ټول مخلوقات را جمع کوې، ټول انسانان به د قیامت میدان ته را جمع کوې او تا دا وعده کړې چې دا ورځ به راځي، جزا او سزا به ورکوم او ته د خپلې وعدې خلاف نه کوې. نو ای الله چې په هغه ورځ باندې موږ رسوا نه شو او موږ د قیامت په ورځ باندې زموږ سترګې ښکته نه شي، نو ای الله په هغه ورځ باندې موږ سره رحمت او د هدایت او د کرم او د رحم معامله وکړه چې موږ د آخرت په ازمایش کې پاس او کامیاب شو او جنت ته داخل شو. هو الذي الله پاک هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې هغه نازل کړی دی په تا باندې کتاب چې هغه د قرآن مجید دی. اوس هغه دوه قسمه آیاتونه بیانوي. منه په دې قرآن مجید کې چې دا کوم کتاب الله پاک نازل کړی دی نو بعضې په دې کې آیاتونه دي محکمات چې محکم دي چې د هغې معنا او مراد معلوم دی چې د هغې تعلق د عقیدې او د اعمالو سره دی او هغې باندې هر څوک پوهیږي چې دا معنا ده دا مراد دی، هغې ته محکم آیاتونه ویلی شي. هن ام الکتاب، هن دغه محکم آیاتونه ام الکتاب دا اصل د کتاب دی. په عربی کې مور ته ویلی شي، نو لکه که لفظي معنی څوک کوي نو د کتاب مور معنی به کوي، نو د کتاب خو مور نه وي، کتاب د چا نه پیدا نه دی. دلته معنی د اصل د کتاب د قرآن مجید اصل او بنیاد دغه محکم آیاتونه دي. د هدایت دارومدار هغه په دې محکم آیاتونو باندې دی، د اعمالو دارومدار او د عقیدې دارومدار په دغه محکم آیاتونو دی. و اخر متشابهات، و اخر او دویم قسم آیاتونه په دې قرآن مجید کې متشابهات هغه متشابه آیاتونه دي چې د هغې معنا او مراد معلوم نه دی، الله ته معلوم دی او موږ ته معلوم نه دی. اوس کوم خلک چې متشابه آیاتونو پسې روان دي او په هغې کې تحقیق کول غواړي چې موږ د دې معنا او مراد معلوم کړو، د هغې ذکر کوي چې دې زړونه کاږه شوي د هدایت نه ګمراهۍ طرف ته روان دي. یعنې دې کې به تاسو تحقیق نه کوئ چې متشابهات معنی څه ده، د دې مراد څه دی. فاما الذین فی قلوبهم، پس هغه کسان چې د هغې په زړونو کې زیغ کوږوالی دی، گمراه دي، زړونه گمراهۍ طرف ته مایل دي، نو دوی په متشابه آیاتونو پسې روانېږي. فیتبعون، دوی تلل کوي ما په هغه آیاتونو پسې تشابه چې متشابه دي منه د دې آیاتونو نه، چې کوم آیاتونو متشابهات دي نو په هغې پسې روان دي. څه دپاره؟ ابتغاء الفتنة، دپاره د طلب کولو د فتنې،
چې د خلقو عقیده خرابه کی او د هغې ظاهري معنی مراد واخلي خلقو ته بیان کی نو په خپل هم ګمراه دي او نور خلق به هم ګمراه کوي. وابتغاء تأویله وابتغاء او د پاره د طلب کولو تأویله د حقیقت د دی چې د متشابهات او حقیقت څه دی د دې معنی او مراد څه دی په هغې پسې روان دي او په هغې پسې تلل کوي نو دې نه تاسو ځان بچ وساتئ ځکه د دې معنی د دې حقیقت د الله نه سوا بل چاته معلوم نه دی. وما یعلم او نه پوهیږي تأویله د دې په حقیقت باندې د دې په معنی او مراد باندې هیڅوک الا الله سوا د الله نه بس الله ته معلوم دی او الله پاک پوهیږي چې د متشابهاتو معنی مراد او حقیقت څه دی. والراسخون فی العلم او مضبوط خلق راسخون د راسخ جمع ده معنی د مضبوط کلک مضبوط خلق فی العلم په علم کې چې هغې ته جوور علم الله پاک ورکړی دی لوی لوی علما دي نو د هغې رای بیانوي چې هغې څه وایي د متشابهاتو باره کې یقولون هغې وایي آمنا منګه ایمان راوړی دی به په دې آیاتونو باندې چې کم متشابهات دي کلن دا ټول آیاتونه که محکمات دي او که متشابهات دي من عند ربنا دا زمونږ د رب د طرفه دي محکم آیاتونه دام الله پاک نازل کړي دي او متشابه آیاتونه دام الله پاک نازل کړي دي نو عقل من خلق وي چې زمونږ او مضبوط خلق په علم کې جوور علم والا هغې وایي چې زمونږ په دې ټولو باندې ایمان دی که محکم آیاتونه دي په هغې هم زمونږ ایمان دی او که متشابهات دي نو په هغې باندې هم زمونږ ایمان دی. وما یذکر او نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب مگر عقل من خلق دغه راسخون فی العلم وی دا عقل من خلق دی د دې په دې باندې ایمان دی چې محکم او متشابه دا ټول د الله پاک د طرفه دی نو دوی به نصیحت قبلی د دې نه او چې کوم په زړونو کې کوږوالی دی او د دې حقیقت معلومول غواړي په هغې پسې روان دي نو هغې نصیحت نشي قبلولی هغې به په ګمراهۍ کې نور هم سوا کېږي. بیا عقل من خلق دعا غواړي د الله پاک نه ربنا ای زمونږ ربه لا تزغ قلوبنا مکه گوا زړونه زمونږه بعد اذ هدیتنا رستو د دینا چې تا مونږ ته هدایت کړی دی نو چې د هدایت نه رستو زمونږ زړونه ګمراهۍ طرف ته روان نشي کاږه نشي چې متشابه آیاتونو پسې مونږ روان نشو. وهب لنا او راکې مونږ ته من لدنکه د خپله جانبه رحمتن خپل خاص رحمتو هغه مونږ ته متوجه که نو یو د هدایت دعا یې وغوښتله او دویم د الله پاک د رحمت دعا یې وغوښتله انک بېشکه ته انت الوهاب هم تو ورکړه کوونکی وهاب دا د الله پاک صفتي نوم دی نو دا د انسان نوم نشي کېدی که انسان نوم کېدی شي نو عبد الوهاب د وهاب بنده فضل وهاب د وهاب فضل او مهرباني نو انسان ته وهاب ویل که د هغه عبدالوهاب یا فضل وهاب نومي او وهاب نوم باندې او ورته آواز کوي نو دا ناروا او حرام دي ځکه دا د الله پاک صفتي نوم دی. ربنا ای زمونږ ربه انک بېشکه ته جامع الناس راجمع کوونکې د خلقو یې لیوم په یو ورځ کې چې هغه د قیامت ورځ ده هغه را روانه ده لا ریبه نشته دی هېڅ شک فیه د هغې ورځې په راتللو کې هغه ورځ خامخا را روانه ده به راځي او کوم یو انسان چې مړ شو فقد قامت قیامت څوک چې مړ شو نو د قیامت قائم شو د سره د قیامت د جزا او د سزا سلسله شروع شوه دا دې ته وړوکی قیامت ویلی شي مرګ ته او لوی قیامت چې قیامت کبرا ورته ویلی شي هغه به هغې چې د ټولې دنیا نظام به الله پاک راغونډ کړي د دې ځمکې اسمانونو نظام د دې انور سپوږمۍ او د ستورو نظام د دې سمندرونو دریابونو غرونو نظام د اسمانونو د ځمکې دا نظام به الله پاک ټول راغونډ کړي او ټول سیزونو باندې به مرګ واقع شي نو هغې ته لوی قیامت ویلی شي او بیا به دوباره ژوند دي. نو د هغې ورځې ذکر یې کړی چې د هغې په راتللو کې څه شک نشته دی وایي ای الله ته به ټول انسانان په هغه ورځ کې راجمع کوې نو چې موږ ته د هدایت کړی وي او په هدایت باندې موږ ثابت قدم پاتې شو او ستا رحمت موږ ته متوجه نو په دغه ورځ کې به موږ کامیاب یو. ان الله بېشکه الله پاک لا یخلف المیعاد
خلاف نه کوي د خپلې وعدې. میعاد معنی د وعده نیټه، چې کومه نیټه د قیامت الله پاک مقرر کړې د هغې وعده یې کړې ده چې قیامت به راولمه، ټوله دنیا به فنا کیږي او بیا به خلک ټول را ژوندي کیږي. نو ای الله ته خو د خپلې وعدې خلاف نه کوې، نو د هغې د قیامت د ورځې د شرمندګۍ نه، د رسوایۍ نه د بچ کېدلو دپاره وي موږ د هدایت او د رحمت دعا غواړو. هو الذي الله پاک هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې هغه نازل کړی دی په تا باندې کتاب قرآن مجید. علیک نه مراد نبی علیه السلام دی، هغه ته الله پاک خطاب کوي چې ما په تا باندې دا کتاب قرآن مجید نازل کړی دی. منه آیات، بعضې په دې کې آیاتونه دي محکمات چې هغه محکم دي. هن ام الکتاب، دغه محکم آیاتونه اصل د کتاب دي. و اخر متشابهات، او دویم قسم متشابهات دي، متشابه آیاتونه دي. فاما الذين في قلوبهم، پس هغه کسان چې د هغې په زړونو کې زیغ کوږوالی دی، فیتبعون هغې تلل کوي، تابعداري کوي، ما تشابه منه، د هغې آیاتونو چې هغه متشابه دي د دې نه، ابتغاء الفتنه، د پاره د فتنې او د فساد طلب کولو چې فتنه او فساد پیدا کی. وابتغاء تأویله، او د پاره د طلب کولو د تحقیق د دې متشابهاتو. وما يعلم تأویله، او نه پوهیږي په حقیقت د دې متشابهاتو هیڅوک الا الله سوا د الله پاک نه. والراسخون فی العلم، او مضبوط خلق په علم کې لوی لوی عالمان، یقولون هغوی وایي آمنا به، منګه ایمان راوړی دی په دې باندې. کل دا ټول آیاتونه که محکم دي او که متشابه دي، من عند ربنا، دا زمونږ د رب د طرفه نازل شوي دي او دا حق او سچ دي، زمونږ په ایمان دی. وما یذکر، نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب، مگر عقل من خلق. ربنا اے زمونږ ربا، لا تزغ قلوبنا، مکږه وزړونه زمونږه، بعد اذ هدیتنا، رستو د دې نه چې تا مونږ ته هدایت کړی دی. وهب لنا، او راکې مونږ ته، من لدنک، د خپله جانبه، رحمتا، خپل خاص رحمت، انک بېشکه ته، انت الوهاب، هم تو ډېر ورکړه کوونکی یې. نو مونږ ته خپل رحمت او هدایت مونږ ته راکړه. ربنا ای زمونږ ربه، انک بېشکه ته، جامع الناس، راجمع کوونکی د خلقو لیوم، د قیامت په ورځ کې، لا ریب فیه، چې نشته دی شک د هغې په راتللو کې. ان الله، بېشکه الله پاک، لا یخلف الميعاد، خلاف نه کوي د خپلې وعدې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسد علی دی والدی صاحب ته دعا وکړي الله پاک د هغې کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي، قبر د جنت الفردوس د باغچونو یو عظیم الشان باغچه وګرځي، د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل په آسان کې، د هغې فیوزات، د هغې برکات په دې بچو باندې، نوسو باندې، په ټول خاندان باندې جاري او ساري وساتي. غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي، د غمزده خاندان هر یو فرد په زړه باندې د صبر پټی ولګي، د دې لوی غم، د دې لوی صدمې په بدله کې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورته ورکړي. چا په جنازه کې شرکت وکړو، د قبر خدمت یې وکړو، دې سره د غم درد شریک وګرځو. الله پاک ټولو ته جزای خیر د دنیا او د آخرت نصیب وګرځي. ستاسو زمونږ څومره مشران، کشران، نارینه، زنانه وفات شوي، والدین، بیبیانې، بچې، وروڼه، خویندې، رشته داران، دوستان، ګاونډیان وفات شوي، د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان
تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي. الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي، د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي، د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي، د هغې مشرانو فیوزات برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. بیمارانو ته دعا وکړئ الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. په دې مجلس کې دي، په کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی روحاني ظاهري باطني بیماران دي، نارینه دي زنانه دي، لوی دي واړه دي، مشران دي کشران دي، الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي، د بیمارۍ جرړې د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي. ټولو بیمارانو ته د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو تربیت او دعاګانو دپاره ټولو ته الله پاک کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د چا اولاد نشته دی دعا ورته وکړئ الله پاک ورته نیک او صالح اولاد ورکړي. د چا نارینه اولاد نشته الله پاک نارینه اولاد ورته ورکړي. او الله پاک د چا اولاد شته دی هغه ورته نیکان صالحان کړي، د مور او پلار تابعدار خدمتګزار فرمانبردار جوړ کړي، مور او پلار پې خوشحاله کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین.